امام زهبی رحم الله د علی ابن حسین ابن شقیق په روایت سره نقل کړی دي. دی وایي چې زه د ابن المبارک صاحب شاګرد یم او دغه خواله یو سړی رالی او ما دغه دا سوال او جواب واورېدل. وایي هغه سړی عرض کوي حضرت زما په دې زنګون باندې دانه راختلې ده او ډېره خطرناکه دانه ده. د 7 کالو نه زه لګیا یم د هغې علاج کوم او د طبیبانو نه تپوس هم کوم، لیکن حضرت نه یو طبیب زما په دې علاج پوه شو او نه د یو طبیب دوایي زما دپاره ښه راله. 7 کاله وشوه د دې دانې زه علاج کوم، لیکن د زنګون دا دانه مې ښه نه شوله، د دې څه علاج راته وښیه. نو عبدالله ابن مبارک رحمه الله ورته وفرمایله چې لاړ شه او په هغه ځای کې چې خلکو ته د اوبو ضرورت دی کویې وکنه او په دغه کویې کې چې کله دا اوبه را زرغونې شوې او هغې اوبه ورکول شروع کړه، ستا دغه دانه چې د 7 کالو نه تو د هغې په تکلیف کې مبتلا یې، دغه دانه به الله پاک وچه کي. وایي چې دی کله لاړې او په دغه ځای کې چې کوم ځای کې انسانانو ته د اوبو ضرورت و کویې ویستو او د هغې دا اوبه چې څنګه راښکاره کېدې، د ده د دانې هغه وینه الله پاک چې کوم دی هغه بند کړله او د هغې سره سره دغه کویې چې څومره خلکو استعمالو د ده دا دانه چې 7 کاله یې د علاج کړی او نه وه ټیک شوي، الله پاک د دغې اوبو د ورکړې په بدله باندې د ده دا دانه چې کوم دی ښه کړه. نو زما عزتمندو د ګرمۍ په موسم کې چې کوم دی دا اوبه یو عظیم نعمت دی، دا په خپله هم څکل، نورو له هم ورکول بلکې حیواناتو له ورکول. کومو علاقو کې چې وچوي هلته اوبه نه نو نیکان خلک داسې کوي د کور مخې ته غټ ټبي یې ښودي چې یاره که چېرته روح سیزونه راځي او د دې نه اوبه څکي، الله پاک به پې ماله اجر راکوي.